بیا مو خپله برانډ جوړ کړی په نامه د بیلاویټا. استفاده از محصولاتی که تجارای ما کلانای ما سرمایه گذاری میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا و توانا. السلام علیکم هموطنان عزیز، خسته نباشین، وقتتان بخیر. با امید که دور صحتمند باشین. صبح سحر هستم، یکی از گزارش‌های دیگر در خدمت شما خوبان قرار دارم. قسمی که در تصاویر مشاهده میکنین بیلاویتا امروز افتتاح میشه در قلب شهر کابل، در شارع نو، مرکز فروشات البته جنسایی که از برای اولین بار از خارج به افغانستان آمده در زیر نام کمپانی بیلاویتا. ما هم میخوایم امروز یک برنامه متفاوت براتون داشته باشیم. شما تا آخر برنامه بیننده ما باشید. سلامونه جوړ بخیر، وخت مو بخیر. مننه. وعلیکم السلام. بخیر اوسئ. کور مو ودان ډیره زیاته مننه. نوم مو لیدونکو ته واخلئ. عبدالرحمن شیرزاد. بله شیرزاد صاحب، ډیره زیاته مننه. د نننۍ افتتاح په هکله مختصر معلومات د لیدونکو سره شریک کړئ. د نننۍ افتتاح په اړه موږ د سکن پروډکټس یا د هغه محصولات چې د پوستکو په اړه د پوستکو مراقبت مربوط دي، البته یوازې د ښځینو دپاره نه، د نارینهو دپاره هم. په دې اړه مو د 12 نړیوال برانډونه دي چې په نړیواله سطحه پیژندل شوي دي، هغه مو افغانستان ته وارد کړي دي په اصلي بڼه او په اوریجنل بڼه باندې. او بیا مو خپله برانډ جوړ کړی په نامه د بیلاویټا. ایټالوي کلمه ده چې د ښکلي ژوند معنا ورکوي. د دې برانډ تر چتر لاندې مو د 12 دانې مشهوره برانډونه لکه کازریکس دی، سنټیلا ده، لاغوشي پوسای او داسې سیراوی، داسې مشهور میډیکیوب، دا برانډونه مو راوړي دي تر څو هیوادوالو ته بهترین محصولات په ښه قیمت وړاندې کړو او خلک ته مستفید شي. ډیره زیاته مننه. مرکزي څانګه مو ده که نمایندګي مو ده؟ مرکزي څانګه مو ده او اولنی افتتاح مو ده. لومړی شروع ده انشاءالله په روانه کې. دا هوډ لرو چې د خیره سره نورو څانګو ته هم لاړ شو، نورو ولایتونو ته هم لاړ شو. نو فعلا لومړنی افتتاح دی. لومړیتوب کوم ولایت ته ورکوئ؟ کوم ځای ته ورکوئ؟ شمال ته، شرق ته، جنوب ته، غرب ته؟ لومړیتوب زمونږ د کار چې دی البته په دې معنا دی چې مونږ مارکیټ ته ګورو. کوم ځای کې چې د مارکیټ ډیمانډ زیات وي، زیاتره خلک زموږ محصولات غواړي، موږ سره آنلاین تماسونه نیسي، موږ ته یعنی محصولات غواړي، هماغه خلک موږ زیات په نظر کې نیسو. بیا د هماغه مطالعې په اساس باندې چې کوم ځای کې بهتره راځي هملته به انشاءالله شروع کړو. ډېره مننه. د کارمندانو د لحاظه هم را سره وغږېږئ. څو نفره کارمندان لرئ؟ اوناس څونه در سره مصروفه دي او هلکان در سره څونه مصروفه دي؟ فعلا 2 کسه اوناس او 2 کسه ذکور دي. اوناس مو همدې دپاره نیولي دي چې ځکه دلته اکثریت مشتریان زمونږ یا راتلونکي څوک دلته راځي هغه ښځینه دي. نو ښځینهو دپاره چې ښځینه په داسې یو ماحول جوړ وي چې هغوی په ډاډه زړه راشي او د ښځینهو سره خبرې وکړي او خپل مشکل حل کړي، محصول لاسته راوړي. دې دپاره مو ښځینهو ته هم ترجیح ورکړې ده چې ښځینه کارمندان هم راسره وي. ډېره زیاته مننه. کولی شئ خپل مشخص ادرس زموږ د لیدونکو سره شریک کړئ؟ ستاسو د مینوالو لپاره شاید امکان ولري یو څوک راشي ستاسو د برانډ څخه لیدنه ولري. مننه. زمونږ ادرس کابل 10مه ناحیه د شارینو سړک د شوګر کنټرول مرکز چې دی د شفاخانه دې ته مخامخ اتفاق ټاور لومړنی پړاو. ډېره زیاته مننه. د وروستي سوال په حیث در څخه پوښتم، زموږ او ستاسو هیوادوال هغه کسان چې سرمایه ګزاران دي نه غواړي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، په لنډو کې مو پیغام ورسوي؟ البته داسې دی چې دا شیان باید په حقایقو باندې وکتل شي. خپل انسان دلته پاتې شي، خپل وګوري، خپل مطالعه کړي، هغې نه پس به انشاءالله چې دا زړه دوی پیدا کوي. البته یو دا چې د لرې لیدل نه د نږدې نه لیدل ښه دي. چون موږ دلته پاتې یو، حالات ګورو، انشاءالله هېڅ ستونزه نشته سرمایه ګزارۍ کې، هېڅ مشکلات نشته دي. او لا د دې ترڅنګ د دولت لخوا او دغه لخوا سپورټ هم موجود دی. نو هېڅ نوازه ستونزه نشته. هېوادوال دې راشي، سرمایه ګزاري دې وکړي. دا زموږ ژوندی مثال. ډېره زیاته مننه. کور ودان په خیر اوسئ.
سلام جور بخیر. سلام خوب هستین؟ سلامت زنده بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. اسمتان بگیرین. احمد شبیر سلطانی هستم. بله سلطانی صاحب شما حتما اینجا کارمند هستین؟ بله. خیلی خوب. بخیر صحتمند باشین. چقدر افتخار میکنین که من حیث یک جوان در کشور هستین و حداقل مصروف هستین کار میکنین؟ این خود نه تنها بر ما قابل افتخار است، برای همه کسایی که هستن حضور دارند اینجا افتخار است که باشند در کشور، جای دیگه نرن، ترک نکنن و استفاده از محصولات که تجارای ما کلانای ما سرمایه گذاری میکنن از این چیزا استفاده کنن. بله. چقدر مفید تمام شده میتونه؟ این همه امیدوار است که باید مفید تمام شود، برای یعنی زیادتر مفید تمام میشه برای مردم، برای جوانان، برای همه. دقیقاً. بخیر باشین. چون ما پرسان کردیم بر ما گفتن که 2 نفر کارمند داریم. آیا 2 نفر کارمند هستین؟ 2 نفر خود کفایت نمیکنه. بله. فعلا 2 نفر هستین. فعلا 2 نفر هستین. خیلی خوب. یک کارمند باید چگونه سیاست داشته باشه، چه سلیقه داشته باشه؟ کارمندی که خصوصا در بخش فروشات ما می باشه باید از اخلاق نیکو برخوردار باشه، چون جلب مشتری شود، خوش برخورد باشه با همه. قربانتان. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. موفق باشین. این هم یکی از کارمندای همین برند دوستای عزیز که ما همراهشون صحبت داشتیم. برنامه ما ادامه داره، همراه ما باشین. سلام جور بخیر. و علیکم السلام. خوش آمدید. خوش باشین. بخیر باشین. اسمتان بگیرین به هموطنان. اسم احمد بیژن مراد است، مسئول خدمات و فروشات برویتا. بخیر سلامت باشین مراد صاحب. بسیار زیاد تشکر. چی خوب میشه که من حیث نمونه یک نوع جنس با هموطنان و بینندای ما با معرفی بگیریم؟ چرا نه؟ بخیر باشین. پروداکت ها خب ماشاءالله میبینن که تصویرم باز از همه استور میشه که بگیرین. بله. پروداکت ها ماشاءالله زیاد است. خب اکثرا فعلا که استفاده میکنن مثلا دختر خانما و هم قسم مردم از استفاده میکنن. سسته سن اسکرین هم کریم ضد آفتاب، در ضمنش فیس واش هم است از زیادتر کمپانی، از کمپانی کوسارکس، از برندش، از سراوی، از سنزنوا، همیشه هست. خیلی چی خوب میشه من حیث نمونه با هموطنای ما نشون بدین در تصویر داشته باشه؟ مثلا این کمپانی LRP است که مثلا خانم‌ها میتونن از استفاده کنه و این بسیار پرفروش هم است. کریم ضد آفتاب است. کریم ضد آفتاب با جلد تاوان میرسونه نمیرسونه؟ خب قسمی که شما میبینین میدن فرانس، در ضمنش بلاویتا یگانه کار عالی که انجام داده ای است که همه برندها اصلی است. شکایت زیادتر مردم افغانستانی بود که مثلا قسم یک برند موجود نیست در افغانستان که اونها اعتبار کنن. مثلا طور مثال یک میکاپ مثلا یک دختر خانم میخره او را به بسیار قیمت شاید بیشتر از 2,5-3 هزار روپیه او انتظار داره که اصلی باشه، رزالت خوبش برش بده، اما برعکس است. باز بلاویتا می خصوصیت یا امی شعارش می باشه که اصلی است و از بهترین برندهای دنیا جمع‌آوری شده، چیزایی که نیاز دارن اکثرا مردم استفاده میکنن. خیلی خوب. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. قربانتون. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. هموطنان عزیز، تشکر از همتان که تا آخر برنامه، تا آخر گزارش امروزی همراه ما بودیم. این بود برنامه امروزی ما. تا برنامه بعد که من صبون سحر همراه با کامرامین عزیزم در خدمت شما خوب نظر میشیم. شما رو به خداوند یکتا و توانا میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. خداوند یار و مدد کنه.